به فصلى أما بعد وقال رسول الله فمن الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه السلام جملة دائن آيان حمين گفتا حمين حست دانا رحمة للعالمين يا رب صلي وسلم دائما أبدا يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عيد الفطر درکوٹی اختر مبارکہ روز مبارکہ دا رب العالمین جل جلالہ دی زمونگ استاسو دا ناز و اداگانی روجی تلاوتنا ذکرنا پنبی پاک صاحب الاولاق امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بانی درودنا مبارکہ تصدق خیراتنا دا اللہ دا بندگانو سر احساننا طول دی اللہ زمونگ استاسونا قبول و منظور کی مونگ دا حضور صلاة و سلام دا محبت پا انتظاری تاسونا مرگری چراغلی دا رکوٹ اختر مبارک ورز دا خودیم دی بیت اللہ شریف دا مدینی جانان لے وزے مرگری دغه تمناګانې دې الله یو ځای برابر کړي نو ځکه دا سالک د انتظار غړې یادې اوه نبی زدی د حرم په انتظار ما ددتلو طاقت میں نشت دلا چارے ماں او کال پکال وین مہاجان درلد درمینو او عالمنا زیرا عزیز ہم ہی سارے ماں یا کال پکال وین مہاجان درل در درمی یا رسول اللہ او عالم ناظر حضی اوزی سارے ماں او شفی اور عظیم تیری گی پدے غم کے او مدینی آئے پس بھی شاننا قرار ماں او شفی اور عظیم تیری گی پدے غم کی یا رسول اللہ او مدینے بس بھی شائن نا قرار ماں او دم جنون من لیلہ باندے وڈیرہ او
د مجنون نا زیاد بزړ باندې پر هار ایمان وای د مجنون من لیلا و باندې ډیرا خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجنون نزیاد بزړ باندې پر هاره ما از سائل ہدایت شاہ بڑیر خوشحال شما او چی خادم دی پا دربار کی د پیزار ایمان نز سائل ہدایت شاہ بڑیر خوشحال شمائے او چی خادم دی پا دربار کی د پیزار شمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف امین بانی ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك لك دلد اخلاص دور الشريف هو دلد اخلاص وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه دیر محترم و مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ طلوع صلی اللہ علیہ وسلم اوڑیر و قدر مندو عزت مندو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو عاشقانو غلامانو لرینا نزدینا راتلن کی درنو قدردانانو الحمدللہ منگو تاسول اللہ توفیق راک دا اللہ میرا بانیرا سر شامل حالوی دا رمضان مبارک روجیم الحمدللہ انیوی مرگرو پکی تراویحو کی ختمونو کا زان لے پکیو کا ذکرون پکیو کا درودون پا نبی علیہ السلام مبارک تلاوت کا چاپ کی عمری ادا کی چاپ کی دا مدینی لجانان دا شن گمبت حضرہ سلامون مبارکو کا خدای دا طول دا غناز و اداگانی قبول او منظور گردی ستاسو زمون دا مینا دا راتلل دا دی اللہ تعالی دا قبولیت مقام تو رسی اور انشاءاللہ چستاسو دا سمین و محبتی ولی با اللہ زمونگا استاسو خیرون و برکتون مونگا و تاسو لنراکی ولی با نراکی
ګورئ نو ستاسو مخکې د آیات مبارک مختصر ترجمه یو دو درې ترجمې د دې آیات مبارکه دي هغه هم د ځان نه د خپلو صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغی مبارک و ترجمه پی لگا کوما اللہ تعالی قرآن کریم کی فرمائی قد افلح من تزکا قد پتحقیق سرا افلح اغ انسان چکندی فلاح مند کامیاب شو نو ترجمہ کی حضرت شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک چی پا تحقیق سر کامیاب شو آگے انسان کم خو رسید جنت تو رسید دا جہنم نورت ازادی ملاو شوا من تزکا چی کم انسان زان صفاک دا خیری دا گناہ کم انسان چی دا گناہ نا صفاشی اگی مبارک فرمائی ٹکونے دا جنت نبل زیدین نو او چی کم انسان دا گناہ نا صفاشی نو جہنم پہ حرام شنو بلا ترجمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کئی وی قد افلحا فتحقیق سرا کامیاب شو فلاح تو رسید کامیابی تو رسید من اغسو تزکا چی زانی پاک دا غیر اللہ دا عبادتنا او مئنش دا اللہ پا عبادت بانی دیر خشت ترجمہ دا دیر خودے خوری دا دی صاحبانو دا رجی بلندی کی یہ شکل دا قرآن کریم دا خدمت کی پاجیبہ انداز باننے کے بڑا ترجمہ ہو رہی مبارکان صاحبان مفسرین کرام فرمائی قد افلحا پتحقیق سرا کامیابی تو رسیدو من اغسوک تزکا شدد رمضان روجی اونیوی او من تزکا دسترگو زناتی شوی دا دخلی غیبت تی شوی دے شغل خوری تی شوی دا دا اللہ دا نبی نا فرمانی تی نا پروجہ کی شوی دا او بیئے صدقے فطر ورکا زانی صفاق پدی باندی نو اے رب العالمین جل جلالہ فرمائی چروجی دی منیوی او بیاد سرسایم ورکن دغ انسان فلاح دور سید زکبونگا تاسو گناہگارانیو اجزانانیو خامخابا نظر لگی دلی پا پردو زنانو خامخابا دا انسان دا خلین غیبت وطلی خامخابا دا چغل خورے خبری وطلی خامخابا دا اللہ نافرمانی و دا نبی نافرمانی شوی نو صدق فطر دا مثال دا زکاة دی یو زکاة دا مال لی او یو زکاة دا صدق فطر دی نو اے یو دا خپل مال نے انسان کال پا کال بانے زکاة باسی دا زکاة مانا دا پاکی انسان دا مال پا دی زکاة ورکولو بانے صفا کی گی لکہ کم انسان چی تاسو خیال کری زمون دا 400 والا علاقی والا و بازی نور خلقم دا سی دی چاگی کل دا تور چے پخی نو زنانا اول پتیلا آغا پا نغریبانی کی دی بیا پا کی گوڑا ورواچی و بوکے بیا آغا غلی گوندی خیری انیشی چان ور پا سراوالی او آغا تنالی و دیکھوے پیالے کی یا یوزے کی اچھی آغا پیالے پتیلا چی دا نو آغا صفا کئی نو چی صفا شی نو کہ انسانی خورین سونا خوان ورلور کئی زکا الطہور شطر الایمان پاکی جکندی دا عیسد ایمان دا نو ایستا پا مال کچھ کم زکاة تاور کا نو دا خیری تلر کا آغا صفا مال تا تا اللہ پاتی کر او بلا زکاة صدق فطر دی چھ انسان دا رمضان مبارک روجیونی سی او دا انسان سرسایہ ورکی نو ما تو گو رہی سرسایہ باورکی انسان کلا دا ہر انسان
د خپل مشر چې دی د خپل کور د کشرانو د ټول خاندان چې دی د چا سربراه وي د هغې سرسایه په ده لازم د خامخا دی ورکي. اگر چې بعضې علما وایي چې بعضې کسان ځان له موبایل په خپله هلک اخیستی شي نو 150 روپۍ دې په خپله ورکوي که نه سرسایه ده که چې موبایل ځان له په 10,000 لی او په 20,000 لی نو ولې 150 روپۍ د خپل سر صدقه ورکوي په خپله که نه خو دا هلکانو سرسایې ته خیال شته څه موبایل ته خیال شته خو سرسایې ته خو خیال نشته که نه سرسایې ته خو د دې مشرانو خیال وي که نه. او رب العالمین اعلان کوي چې تاسو کله روژې ونیسئ نو د اختر په ورځ ګوره په اول ورځو کې سرسایه ورکولی شي په منځمۍ کې اخري ورځ د ټولو نه بهتر ټیم کوم یو دی بهتر ټیم دا اوس چې کوم وخت شروع دی لا لمونځ نه دی شوی دا مبارک ټیم د سبا د مانځه نه واله تر دا عید الفطر د اختر د مانځه پورې دې ټیم کې چې انسان سرسایه ورکي نو دا الله جل جلاله ته نور محترمه ده محبوبه او د دې وجینا دا سرسایه موتاولی ورکو 150 روپے خدا ګوره د هغه چا د پاره چې انسان له کمزوري او که لږ داسې خوږي په مال کې نو خیر دی غدم لږ پر سرسایه کې خوږ شي که نه مثال په طور باندې کجوري حساب دیو کې چې کجوره په 2,500 روپۍ باندې ښه کجوره ده نو په کم 2 کیلو به بیا څونه راشي 400 دی راشي نو هغه د خیر دی پکې لږ د کجورو د حساب سره وکړي که نه د هغې نه لږ سړی لږ نورم خوږ دی لکه پوهېږې که نه پوهېږې نه په دې خبرو سړی نه پوهېږي لکه بعضې کسانو دي کې مې تاوان دی دې کې عظیمه ګټه پرته ده ما ته ګورئ که لږ ورپسې نورم خوږېږي نو چې څونه زیاتي نو حقا نه به الله تعالی خیرونه او برکتونه سیوا درکوي بلکې دا روجي چې دی بعض روایتو کې راغلي دي دا چې موت ونیوي دا لا بره نه خیږي د اسمان پاک کنارو کې معلقې وي معلقې اویزان دي اویزان دي وي نو څه چل به کېږي چې دا دروازه ورته د اسمان کولو شي او دا پرده ورته کولو شي او د قبولیت مقام ته ورسي علما کرام وایي سرسایه ورکه به دروازې به ورته کولو شي نو دا خیږي بارې ولې نه ولې نه خیږي وایي د انسان نه څه خطا ګناه څه زیاتې په دې رمضان کې شوي نو چې چا نه څه داسې کمي بیشي شوي او صدقې فطر ورکي سرسایه ورکي نو لہذا خبرت اللہ لرکی نو صفا خبر اللہ توخیلی صفا روجی اللہ توخیلی خودے پاکی دا قبولیت مقام تو رسی نو الحمدللہ زنو مسلمانان پا دیبان دیر خستا عمل کئی او دا گورے کز 150 روپے ورکم زما د روجو زما د سر صدقه ده سبحان الله کتی ورکی ستا ده کستا بچی په سر ورکی ستا ده بچی ده د لور ورکی د لور ده د بیبي ورکی د بیبي ده خدای بدن افتونه غمونه دردونه مصیبتونه مشکلات به یو طرف ته الله هغه تفکی او بل به روجو ته الله لوی وزن او شان او کمال یعنی الله به درنه قبولی کی دون کل خبره ده وذکر اسم ربه فصلى او نومی یاد که دا اللہ تعالی او فصلى او منزیو که علماء کراموی چی عام فرض منستینا بعض علماء علی او بعضی وی نا سرسایہ چی سڑی ورکین و پسی بیا دا اختر منزی کن دا اختر منستینا مراد دی اگر سڑی کامیاب شو صدقے فطر ورکا فلاح تو رسید نمی دا اللہ یاد کا او دل تراغ عیدگاہ تا فصلہ او منزیو کا سبحان اللہ نو الحمدللہ دا جواب را لرا کے چتا سو روجی نیولی دیو کنا چچا نیولی آوازو کے چچا نیولی آواز مکوے طولو نیولی دی خدا ما خیر تاسو بانیو سم دا روجی اثر دے تاسو وی جننم روجہ دا بیدار سے کنا چاچی روجی نیولی لگا پا ایمان مگو تاس روجی نیولی دی کنا طولو الحمدللہ اے بیا دا اختر منزل راغلی اللہ نومم یاد کرے لے کنن دی یاد کرے دا اللہ دا نبی نوم یادول لی کنا
او بیا چې دلته راغلي یې مونږ اوس د اختر مونځ کوو که به نه کوو نو په دې آیات باندې خو ما ورته آسان فټ عمل کړی دی بیا الحمدلله الله دې نصیب کړي ها صرف یو خبره ده چې صدقې فطر کم انسان نی ورکړي د الله د رضا دپاره فقیران مسکینان محتاج عجزانان کمزوري هغې سره پې د الله د رضا دپاره احسان او مهرباني وکړه او راځي چې دا نقشه د چا ده که ته یو کس له جامې والې ته پیسې راوالی انسان ته دا نقشه د چا ده سپینګیري بوډا کمزوري عجز یتیم فقیر ستا بچی دوه درې جوړې اچولي دي دا تصور دې کړی دی چې د چا پلار نشته چې د هغه به خپلې جامې وي که به دي خدای تا کې دا احساس پیدا کوي چې د انسان نه ما دا پلار اغشتې دي د پلار دا سایه مې ترې اغشتې ده ځکه پلار په بچو مهرباني کا پلار ته وایي چې زه دوه جوړې لم نو بس وي بچي واله نو وي درې لم وي درې واله څلور وي څلور واله دا تصور کوم انسان کې چې د فقیرانو د یتیمانانو حق بم بکې کې زم د مدینې د جانان نقشې ته سرور کونین د شان نه قربان شم نبی مبارک د اختر په ورځ د دغه یتیمانانو خیال ساتلی دی ځکه دې مبارک په خپل یتیم و دې مبارک په خپل یتیم د مور هم جوړلی و د مور هم جوړلی و چې کله عبدالله سے وفاتو او بی بی آمینی مبارکه د دو کونو سردار غیږ کې نیولی و نو د بی بی آمینی د سترګو نه غټې غټې اوښکې را روانې شوې اسمان ته داسې وکته الہ العالمین بچی دې راله راکه داسې بچی دې په کائنات کې بل چاله نه دي ورکړی داسې بچی دې په کائنات کې چاله نه دي ورکړی مال دې راکه خو یو کمی لرمه چې پلار یې نشته یتیم دی نو یتیم دی که دې رالوي شي نو کدیم د کلونو سیزونه غواړي خو پلار ته وایي چې بابا مالک پلانې شي واله که نه مور ته خو نه وایي پلار ته وایي بابا پیسې را د اختر ورځ ده زه پې پلانې شی لمه نو پلار خامخا بچي له پیسې ورکوي نو دا خفه وه چې قربان زما بچی یتیم دی که پلار یې وي نو خامخا که جامې غوستې چې ولې اغوستې کلونې غوستې چې ولې اغوستې چې روزمره اشیا لګي چې دی غوستې چې د بی بی آمینې د سترګو مبارکو نه اوښکې را روانې شوې رب العالمین د دې د اوښکو د برکته عرش برین په خوځېدو کې راوسته لږ زړه د خلاصه ځکه اوښکې هغه اوښکې دي چې هغه د بی بی آمینی مبارک د آقا مولا مبارک د والدی مکرمی او د والدی محترمی مبارکی اوښکې مبارکی رب العالمین جل جلالہ بی بی آمینی مبارکی تا حاطفی آواز کیا بی بی آمینی مبارکی خفکی گما کستا بچی یتیم بچی دے پلاری نشت دے دے بقربان دلوبو سیزن ورلسوک علی دا دنیا در مرہ اشیاء سیزن ورلسوک لیا اے بی بی آمینی مبارکی خفکی گما ستادا ماشم بچی ماتا دو نگران لیا دیبد دنیا کی لونو سرلو بھی نکیا دستا بچی چی اسمان تا نظر شی او وی کتا چی سولس نسنو میرا خطلی دا دی بچی دیوت اشارو کلا ستا دا بچی لاسونو لمی دمرا طاقت ورکڑی دی چی دا غصفو میں با
د دې ماشوم بچي په لاسو باندې په ځمکه په مز باندې دوه ټوټې کما یو ټوټه به بره ولاړې بله به ترې روانه کړم او ستا دا یتیم بچي چې در یتیم دی د ده په ترخ کې به یې تېره کړم او بیا په خپل ځای کې دغه ټوټه ودرېږي خفه کېږم ستا بچی داسې بچی دی هغه به د دنیا کې لونو سره لوبې نه کوي سپومې ته به اشاره کوي ستا د ماشوم بچي لاس له ما دونه طاقت ورکړی دی دومره شان ورکړی دی دومره کمال ورکړی دی چې دغه مبارک اشاره کوي په اشاره سره به سپومې ورته په ځمن باندې دوه ټوټې کومه یو ټوټه به ترخ کې راځي واپس به بیا ځي دی به سپومې سره لوبې کوي دی با د نور سره لوبې کوي شیر خدا مبارک یو ځل ما ته ګورئ جي په یو غزا کې سرور کونین مبارک د مدینی جانان ډېر ستړی شوی دی شیر خدا مبارک ورته وایي وی د دوه کولو سردار مبارک زما په دې زنګون باندې لږ سر کېږده لږ آرام به وکړې مهرباني وکړې شیر خدا مبارک ته وایي قربان ډېره ښه د حضور مبارک خپل واللیل زلف مبارک د شیر خدا مبارک په دې زنګون د پاسه کېښه چې مبارک دا سر داسې کېښه حضور سلام سترګې پټې کې شیر خدا مبارک د پیغمبر پاک مبارک د ښکلې والضحا مخ دیدار کې داسې به لیک ته راوکته کله ابوبکر صدیق په غار سور کې د حضور د مخ دیدار کوي او شیر خدا مبارک په یو غزا کې د آقا و مولا د مخ دیدار کوي مبارک چې داسې کته ای د مازدیګر ټیم تیر شي ماښام وخت ورو ورو قریب نه وه مازدیګر ټیم تیر شو بې قربان یو طرف ته مې ستا د مخ تماشه کوله یو طرف ته د دنیا د انور تماشه مې کوله ما وی که دغه انور غیب شي خو دا انور خو را سره دی که نه لږ زړه د خلاصه که نه که دغه انور غیب شي زما په غېږ کې د دو کور د سردار چهره مبارکه ځلېږي حضور صلات وسلام ورته وی ویلې به دي راته که نه شي د مونځ ټیم دی ورته وی د دو کونو سرداره زه شیر خدای م او ستا په مدرسه کې مې سبق ویلی دی نبي به ما ته د مانځه وایي زه نبي ته د مانځه دا ادب ما ته تا خولی دی او چې د ادب وکړه ما ته اوس ګورې حضور سلام داسې اسمان ته وکته وي خدایا ته خو په دې خبره باندې قادری شیر خدا زما د دې مخ دومره قدر کړی دی او خفم دی چې د مونځ ټیم تیر شوی دی رب العالمین جبریل علیہ السلام رولی گلو او دا اللہ محبوب خفکی گما نور میں بوتلی دی واپس راخی جو ما مزبکوی دا مازیگر بیا بنور کزی سبحان اللہ ہوئی دا حضور سلام دا شان دا قربان شما دقا خکلی مخ مبارک یتیم دی مور جڑلی دی تاسو نه تپوس کوم په دې اختر کې بم ډیرو میندو چې پلاراړي وفات دي ډیرو جړې دي ډیرو میندو بجړې دي چې ماشومان ورته زیو راځي ډیرو بجړې دي چې کاش چې پلارې وي صدا سے احسان خو بشوی وی د جامو پروګرام دا به کړی وي خو راځي جی موت ته د پیغمبر مبارک خولي چهره دا تعلیم را کوي داغي مبارک دا ولل زلف چې فوګو باندې خوري وي چې خپل عاشقان په دغه ټالو باندې زنګیدل لږ دړه د خلاصه کړه اغي مبارک د پاره دا بهترین نقشه د اختر مبارک اورز دا موت ته سبب دی حضور سلام را روان دی یو ماشوم بچی دی زړی جامې چولی دی خپیب لخپی دی پیزار نشتا ماشومانانو نوی جامې چولی دی او پلار تیریږي چې دته به داسې وکړه چې دی خو جاړي مو زړی جامې ما چولی دی
ماشومانان به تلو راتلو دی کې د دوه کونو سردار مبارک را روان دی چې دا ماشوم یې ولید چې لکه د جامو کې او د دې کې خو ډېر فرق دی ما ورته هم دا فرق کولی نه شو جواب راکړې که نه چې د یو ماشوم ښکلې جامې وي خو ته پېښه چې مور او پلار وله ښکلې جامې کړي دي که نه او چې د چا نشته دا احساس وکړه چې دا بچې راته کمزورې ښکاري د پلار جوړ وفات راته ښکاري حضور سلام راغی د مدینې د جانان د شان نه قربان شم ما ته وګورئ یتیم بچی پزمکه ناسته حضور مبارک د یتیم بچی سره د اختر په ورځ کېناسته مبارک ورسره کېناسته وی بچی ولې د اختر ورځ ده پاکې جامې به دې چولې وي خوشحالۍ به دې کولې تو ګوره ټول ماشومان څوک داسې خوشحاله ځي څوک داسې ځي نوې جامې چولې دي ماشوم بچی ورته د ژړا په اوښکو کې کوم خبره کوي ورته وي د دوو کونو سرداره ای د مدینې منورې جانان مبارکه کمو معصومانانو چې پاکې جامې اچولې دي نوې جامې اچولې دي د دې پلار شته دی مور شته دی نن د اختر مبارک ورځ ده د دوه کونو سرداره نه پلار لره به نه مور لره به د پلار لره نه مور لره کوي ما به نوې جامې چولې وي ما به د محبت ګرځېدل کړی خو د دوه کونو سرداره د پلار لره به نه مور لره به نو کوي نو بیا به زما جامې سمې مزېدارې وي ناسره به ډېر ښه دغه وي حضور مبارک خفه شه زه د هغه ښکلي پیغمبر نه قربان شمه د مدینې جانان فرمایي چې چا یتیم بچی راونیوه او داسې دا مخ ته یې ورله وکته او دا لاس ته ورله د محبت په دې سر باندې کېښه د رب العالمین عرش برین د محبت نه پټالو شي چې وګوره زما د یتیم بچي په سر د محبت لاس کېښه چې تاسې نه لاس کېښه چې د ستا د لاس نه د ماشوم بچي څونه ویښته د سر راغلي دي په یو ویښته د نه الله یو نیکي درکو یو ګناه درته معاف کوي د خدړه د خلاص سبحان الله وایي که نه یو نیکي د الله درکوي یو ګناه درته خدای معاف کوي د یتیم بچي په سر چې د لاس د محبت کېښه چې دقه لاس ته جیب ته ښکته کو څه دې ورسره وکړو نو بیا به څه کمال کېږي نو چې هسې لاس کېږي کار کېږي نو چې څه پکې وي نو بیا به نور هم کار ښي یتیم فقیر یسیر محتاج چې تا ته پته راشي دا غریب دی مسکین دی فقیر دی یتیم دی زه د مدینې منورې د جانان د شان نه قربان شمه سرور کونین مبارک دونوي چې د دې معصوم بچي دا جامې خیرنې دي یا دا جامې د خور دي سرور کونین مبارک په خپلو لاسو مبارکو یتیم بچي روچت کلو کور ته را روان کلو چې کور ته راغی دروازه کلو شولا د مومنانو مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک توئی بی بی عائشی مبارک راشا نند اختر مبارک اور اللہ تمام معصومانانو لوب کولی دا معصوم بچی پزړو جامو کیو طرف تناستو او ډیر خفو ما پختنو که بچیا دی نور معصومانانو سره خوشحاله کوا وی ما ته ویلی چې د دوه کونو سرداره د دې خو مور او پلار شته د جامې ورله اخیستلې دي پیسې ورکړې دي زما مور او پلار نشتا نو ځکه قربان زه یتیمې ما او د مؤمنانو مور
کدی ماشوم بچی له د مور مینه ورکا زب ولا د پلار مینه ورکما موری بی بی عائشہ شلا پلاری محمد رسول اللہ شلو صلی اللہ علیہ وسلم ماشوم بچیو لامبا وی لامبولو جامعی اور خدولے حضور مبارک سے پیسی جیب کی واشل بچی لاش د اختر وزد خوشحالیو کا ماشومانان مخل رال او بچیا منشی وقت لو خود دون خفوی جڑل دی پاکی جامعی دی نوی زڑی جامعی وی پلار منو مور منو وی اس میں زکا پاکی جامعی چولی پلار میں دا تمام پلارانو دا پیغمبرانو سردار شلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شلو او مور میں دا مومنانو مور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ شلا نو ولی بدن خوشحالے گمنا حضور مبارک چرا روانو چی وکت دا مشوم بچے پا جڑالی دلیو پا مسکو پا خندیو چکم انسان یتیم بچی خوشحال کد سو خوشحال کد او چاچے اللہ خوشحال کد مدینی جانان خوشحال کد مدینی جانان خوشحال شو قرآن کریمی خوشحال کد لوی نعمت تے دختر پورز دی خبر احساس پکار دے اللہ دی زمانگو استاسو دا ٹولو دا دغا فقیرانو دا یسیرانو یتیمانانو احساسم نصیب آمین دا اختر روجی مبارکی خطا سونی وی اس اختر منزل تاسو راغلے یو حدیث دا محبت وورے دیر دا محبت حدیث دا بیام انسان پاکی جامعی واچی دا سنت تی غسل انسانو کی دا سنت تی سو کجوری کی انسان دا سبا دا منزل مخ کی اخری یا رستو دا سنت تی خوشبوئی کی انسانو لگئی دا سنت تی عیدگاہ تا چی سڑی را روان شی دا سنت تی تسبیحات دا اللہ ذکر پا زبان کی دا سنت تی ما تو گو عیدگاہ تا چی سڑی را شی نو یو حدیث دا محبت وورے فرشتو تا اللہ تعالی خطاب کئی دا کم اور ازبان لے دا عید الفطر پا سبا کی دا عیدگاہ تا چی دا خلق را روانی تاسو سونا مرگری سوک دا یو زین را رغلی سوک دا بل زین را رغلی حلکہ سکیوی مزلزو دا اختر نو چی سوک اختر منزل راغلی ہر زیتا چی تلی ما تو گورے رب العالمین فرشتو تسوئی اے زما فرشتگانو گورے زما بندگانو در رمضان روجیونی ولی تراویحو کی ختم نو کللا بغیر تراؤنیم ختم نو کللا مام یادی دا مدینی دا جانان پا درودن مبارک و بانی یادیا او اگورا پاکی جامعی بیام غوطلی دیا عیدگاہ تروان دے منزل داختر روان دے اے فرشتگانو سڑی چی مزدوری کی بیا مزدوری پکار دا ورطویو یا اللہ مزدور لمزدوری پکار دا وی زما بنگانو دا صوبی صادق نواخلا غروبی ابتاب پوری دا خور آگنا سکاکنا بی بی سر مباشرتنا دا غیبتنا شغل خورینا ناروونے زان بچ کر اے دے او لگیا دی بیام ماتا دا اختر منزل راغلی دی او بیام جڑا گانے و فریاد نرات کیا اللہ تعالیٰ اعلان کی زمادی پخبلی اچت شان بانی قسمویا زمادی پخبلی اچتی مرتبی بانی قسموی زمادی پخبلی خدای بانی قسموی چه دا سون خلق راگری دی فرشتو تاسو دا اسمان فرشتی پی غنڈی گوا کوما چه کل دی جمعہ نداختر منزن را واپس کی اللہ تعالیٰ اعلان کی دی گناہوں نمی پنی کو بانے بدل کلا او بل دادا چکم سڑی دی جمعہ تا اوزی بد بخن سارٹیفیکیٹ دی ورسا تو پا سبحان اللہ پہ بیان نہ ہوئے
چې دا دونه خبره زو کوم نو دا سبحان الله و پس زویلی نشم سر دا بزوی ما چې کوم انسان اختر منزل راغلو دی واپس زی چې دی پیزار کې خبر چې الله وي بس ما د بخری سرټیفیکیټ درکړل زار د دې خولي خدای نه الله د خولي خدای نه شمه خپل بندگانو باندې خدای دونه مهربان دی خدای زموږ دی مرګرو لم حدیث کې چې کوم الفاظ راغلي دي سره زما ورله خدای بخنه ورکا د بخری سرټیفیکیټونه ورله ورکا خوشاله ورله ورکا راحتونه ورله ورکا غمونو نه پامان کا دردونو نه پامان کا او یوزه سره زما بیت الله شریف د مدینی جانان لروان کا چې چا کې دغه عشق او محبتي دا الله روزه چې سړی نشي خدا دا الله عشق پکې دی کړه او دغه د مدینه د جانان عشق پکې دی کړه چې چا کې دغه محبت او مینه پرتوي نو ولی بوله الله خیر او برکت نور کوي الله دې زموږ ټولو په یو ځای دغه برکتونه نصیب کړي چې الله موږ ته ګناهونه معاف کړي او زمونږ او تاسو ګناهونه الله په نیکو باندې بدلی حدیث پاک کې راغلی دی وی د حشر په میدان به خدای یو سړی رو غواړي چې دی خو راشه تاسو ګناه کړی ده څه ګناه دې کړی ده ما ته ګورې جی نو دی به داسې ویریږي چې الله ما خو څه نه ده کړی الله به ورته وایي چې نه پیغمبر پاک مبارک وتی چې نه ووایه څه کومه یا الله مان الله بو تو دا دې نه د کړي ولې دا دې نه د کړي دا پلانې ندی بدا سرحکت کی ولې نه وی الله تعالی یریګم تعالی یریګم زه په بچی ما کړی دا خو تعالی یریګم چې تو مرا سره اوس کې الله وی چې باندې دوله یره کې کنا تا چې کوم ګناه کړی ده کله هغه غټي ګناهونه مې د لپنې کو کې بدل حضور مبارک فرمایي وای دا سړی به دونه زور شي دی به خدای ته وی شورې که خدای او حضرت یو ګناه نورم خیبه ورګه ما دام ما خطا شوی دام جرم مې کړی دی حضور مبارک په خندا شه وی ګور اولې ځان پټاو او چې د خدای رحمت یې ولید نو به وته ځان کار کړ نو موږ خدای ته وی چې خدایا موږ سره د قهر معاملې به خدایا نه کې تر به در معاملې کې نو پام کوي چې د الله جل جلاله نه فنانی درنو نشي ځکه موږ د الله بندگان یو د الله جل جلاله بندگان او د سرور کونین د مدینه د جانان امتیان یو نو دغه خپل خدای لره به حمد او ثنا بیانو جواب را کې بیانو با لک دړه د خلاصه تاسو کې د الله عشق دی تاسو کې د مدینه د جانان عشق دی دا موږ د چا نزد کړی دی په شیرونو کې پکړو کې دغه د صحابه کرامو عشق ذکر کی او ای رب العالمین لا تل حمد و ثنا مزاکوینا وی رب العالمین لا تل حمد و ثنا مزاکوینا زار دنامیشو عشق مصطفی مزاکوینا زار دنامیشو عشق مصطفی مزاکوینا تاسو موئے زار دنامیشو عشق مصطفی مزاکوینا آزار دنامیشو عشق مصطفی مزاکوینا دا اختر مبارک ورځ د پمین مینه راسلوه او رب العالمین لا تل حمد و ثنا مزاکوینا آزار دنامیشو عشق مصطفی مزاکوی اوزار دنامیشو عشق مصطفی مزاکوینا آزار دنامیشو عشق مصطفی مزاکوی او نپا دولت کشتا سکون دمین دان دی قانونا او نپا دولت
کشتا سکون دمینی دان دی قانون دمینی دان دی قانون محبوب پسے جڑی گا خدے گدا جڑا مزا کوینا سبحان اللہ محبوب پسے جڑی گا خدے گدا جڑا مزا کوینا آزار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کوینا زار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کوینا آزار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا رب العالمین لا تلحمد سنا مزا کوینا رب العالمین لا تلحمد سنا مزا کوین اوزار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کوینا زار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کوینا او حضرت بلال غندی عاشق شاہ او دا محبوب منا کی صادق شاہ لگ درد خلاص ہوئے یہ لگا تاسو دا اختر بولوزم خفائے خوشحال ایو جواب رکھے خفائے بدے اختر خفائے خوشحالے کا خفائے تاسو خصوصا خوشحالے ظاہر نہ کرے سبحان اللہ نہ ہوئے بیات ہوئے جی حضرت بلال غندی عاشق شاہ دا محبوب منا کی صادق شاہ دا محبوب منا کی صادق شاہ دا محبوب منا کی صادق او تیرک تکلیفونا او تیرک تکلیفونا راشدہ سزا مزا کوینا تیرک تکلیفونا راشدہ سزا مزا کوینا آزار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کوینا زار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کوینا رب العالمین لا تلحمد سنا مزا کوینا آزار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کوین اوزار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کوینا او حضرت ویست اکڑا پاما غاخنے اویست التمام غاخنے اویست التمام ویس کرنی تا اکڑا پام غاخنے اویست التمام غاخنے اویست التمام عاشق رسولو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ او نوی عاشق رسولو زکائے جذبہ مزا کرینا عاشق رسولو زکائے جذبہ مزا کرینا زار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا کرین او زار دنامیش عشق مصطفیٰ مزا او ابن ادہم ضربات شہی کلا قبول عشق گدائی کلا او قبول عشق گدائی کا ابن ادہم ضربات شہی کلا قبول عشق گدائی کا قبول عشق گدائی او منا کے ملنگ شو دارنگی گدا مزا کرینا سبحان اللہ لگ دوڑا دخلاص ہوئے سبحان اللہ
مینا کے ملنگ شو او دارنگی گدا مزا کوینا زار دنامی شو عشق مصطفیٰ مزا کوی او زار دنامی شو عشق مصطفیٰ مزا کوینا او رب العالمین لا تالحمد و ثنا مزا کوینا زار دنامی شو عشق مصطفیٰ مزا کوی او زار دنامی شو عشق مصطفیٰ مزا او دا پریشتنی عاشقان 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 الگ ما آغا عاشقان یاد کرتا سوی مونگا ما عاشقانو دختر منزل راغلی کلا کورونه پرې خودي روزه کې راځي په کوجه کې راځي او د اختر په ورځ به کلابیل راځي سبحان الله دغه د اخلاص وای سبحان ما هغه شکان یاد کو تاسو کوم دای شکا غرغ روچت شکاله او دا پرشتنی عاشقانو او پاک نبی باندې قربانو پاک نبی باندې قربانو او پاک نبی باندې قربانو پاک نبی باندې قربانو او دا پرشتنی عاشقانو او پاک نبی باندې قربانو پاک نبی باندې قربان سائل ہدایت شاوے مینا پرشتیا مزا کوینا سبحان اللہ سائل ہدایت شاوے مینا پرشتیا مزا کوینا آزاری دنامی شو عشق مصطفیٰ مزا کوینا اوزار دنامی شو عشق مصطفیٰ مزا کوینا رب العالمین لا تالحمد و ثنا مزا کوینا رب العالمین لا تالحمد و ثنا مزا کوینا زار دنامی شو عشق مصطفیٰ مزا کوینا زار دنامی شو عشق مصطفیٰ مزا کوینا زار دنامی شما عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ مزا کوینا اللہ سره زما د حاضری قبول کا او تاسو ټول مرګي دي خدای ډېر خوشاله کی د اختر مانځ کې اکثر کسان دغه خو تاسو اختر کې په مين رااله خدای دې ډېر خیر درکا تاسو ټول خدای ډېر خوشاله کا تاسو په دې راتلو دي الله هم خوشاله نبی خوشاله قرآن خوشاله خوشی دا سونه مخبره ده کنا په ایمان تاسو ته به دا مړي ګوري د 400 مخبره په ایشیا کې نمبر 1 مخبره په ایشیا کې دا ټول مړي به مو ته دعاګانې کوي ځکه موږ تاسو دې ته دعاګانې کوو کنه هر قبر کې به تاسو ته لاسونه بلند شي ابوډا دا مړي به دعاګانې کوي صاحبان مبارکان به دعاګانې کوي تاسو ټول خدای خوشاله ساتي چې تاسو قرباني کوي نو الله سره زما د حاضری قبول کړه د اختر مسکو دغه نه پس په خیری بیا خطبه تلاوت کو د جمعې په ورځ باندې خطبه چې دا هغه د منځنه مخ کی او د اخترونو په ورځ باندې موږ مخ کی خطبه ته نرستی نیت بسنګ کوي نیت به کده ټول د اخلاص 2 رکعاته واجب مسکوم د دې رکوټي اختر پدې حاضر وخت پدې حاضر امام پس نیت به کده اخلاص 2 رکعاته واجب مسکوم سره د وانو تکبیرونو پدې حاضر وخت پدې حاضر امام پس نیت مو کړه زړه د اخلاص 2 رکعاته واجب مسکوم د رکوټ اختر سره د وانو تکبیرونو
پدی حضر وقت پدی حضر امام پس خاص تعالی را محمد کعبی شریف پلور ک دا خټولو لورزی کبازی بوډا کمزوري او هغه وی چې نیت مې کړی دی او نیت بکوم او نیت مې دا کو نیت مې هغه کو نو بس مونږ به کم ځای ته رسیدلی او دې باندې نیت کې لګیاوی نو بدغه ته دی وی چې بد نیت مې د مولوی شه پړیت او لانجی زیاتې کله کسه چې بیا دا مسله دی کړه چې نیت مې کړی دی او نیت بکوم او نیت مې دا کو نیت مې هغه کو خیر بعض کسان انسان له کمزوري خودی کنه خلق الانسان ضعیفا انسان کمزوري دی بیا شکلا اللہ اکبر وشي الله اکبر نیت بوتړي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مکه بدن زباس امام بوي الله اکبر لا سن بلن بیا الله اکبر لا سن بلن بیا الله اکبر لا سن بلن بیا بنیت تړو زب تلاوت شروع کوم سوره فاتحه سورت یو رکعت شي دویم رکعت به شي ان شاء الله دویم رکعت چودريګو سوره فاتحه به شي ورپسې به بیا سورت شي یکدم برکو تنزو بیا به الله اکبر بیا الله اکبر بیا الله اکبر او بیا با سلورم لمر بیا رکوع تلل شو خبر ما پوښ دا به وی چې مولوی صاحب دا خبرې دی ولې وکي زه اکثر په دې د اخترونو دا عیدګاه دا بعضې ملګري ماته یو د غوښ یو کلیپ د پاکستان صدر ولاړي وزیر اعظم ولاړي څوک ټټیږي او څوک کوزیږي او څوک یو ته ګوري څوک بل ته ګوري خدایا یو سړی دونه غټې هدې ته ورسېدو د اختر لمونځ لکه د ارسو د پاره تا ته یو سړی خبره کوي که نه یو مولانا صاحب ته وایي جي ما ته نو هېچا ته مه ګوره کم از کم ما ته پته ده انسان زه خپل عاجز یم کمزور یم دعوې نه کوم خو کم از کم زده کول خو پکار دي تا ته کیمرې لګېدلې دي چې څوک ټیټ شي دا بل د لاسه ونیسي چې بره چې لاسه درو خبره لا خبره لا کورګو ته خو نه لیدلې که نه هغه یو بل ته ګوري د مونځ یا د دې مونځ به څه خوند شي څه ثواب به شي نو خیر توجه سره مونځ د الله د رضا دپاره بیا درته ویم که در به شي ټیک شو انشاءالله الله هم سره